نیت دې سم دی لږ عمل بکې اخرت ته وپات یو ډېر اجرونه به وګټې. نیت دې خراب شو غټ عمل به وکړي لاندې به راوغورځېږي. لکه عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي رب عمل صغیر تعظمه النیه ورب عمل کبیر تصغره النیه. ډېر کرتا یو عمل به وړوکی به خو نیت به غټ کی ځکه نیت به د الله رضا وي. مثلا د کجوري یو ټوکړه به چاله ورکړي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د اور نه به بچ د کجوري ټوکړه دې ورکړه یو کجوره خو ستا نیت د الله رضا وه دغه دې وس کې و یو چاله دې ورکړه لکه دا واخله دا وخوره یا واله روژه پې ماته که په زړه کې د الله رضا غرض دی. یو کجوره به د اور نه بچ. اتقوا النار ولو بشق تمره د الله نبي فرمایي د ټوکړې په کجوره د الله نبي فرمایي ځان د اور نه بچ کوي. معنا په دا ټوکړه د کجوري چې چاله ورکې په دې کې مې خلاص وکړه الله دې په د اور نه بچ کوي. د دې په مقابل کې به یو بل کسي 20 به دیګونه باندې کړي 15 به میخې حلالې کړي داسې به ورسره ګډان حلال کړي او د کروڑ او د 2 کروڑ روپیو غټ خیرات به کړی خو نیت یې ګړبېدلی دی. نمبرې شهرت واهوا چې خلک وایي چې مړه خو خیرات دی ته وایي خرچه دی ته وایي کروڑونه روپۍ ولګولې عمل قبول نشو او په عمل نامه کې 0 ولیکلی شو او الټا عذاب جدا دی والعیاذ بالله عمل برباد شو. یو طرف ته یو کجوره وه او انسان یې د اور نه بچ کو وړوکی عمل دومره غټ شو. بل طرف ته لوی عمل دی کروڑونه روپۍ ولګېدې نیت خراب شو اور ته پې لاړو عمل برباد شو ټول. نیت له ډېر لوی اعتبار دی.